ټکې ډکو 14 کاله مخکې چې راوغورځوم ملا یې ماته شوه. نارې تیرې زویه؟ جی. ډېرې که لږې؟ ډېرې. صاحبه څوک چې د ناره د قیامت نه راتېر شي هغه ته بیا پته لګي چې سید محمد اوښ که څومره زور لري. دا ګردې مې اوس پړسېدلي سقا دي، د املا کې مې لوی زخم دی، خپې خو 14 کاله وشول نشته را سره. تا بابا ته نه وي چې ما له جامې وکړه؟ پیسې نه وي. او که زه تاله د سرو والی راوړم که روټۍ راوړم نو ته به څه حالې؟ روټۍ. او که زه وایم تاله زه ډېرې پیسې در کوم او روټۍ در کوم څه به حالې؟ روټۍ. السلام علیکم سید محمد څنګه یې؟ صحت دې ښه دی؟ خیر دی خان، خیر شاله اوس. خیر دی. چې 14 کاله د داجي کټ خوري صاحبه نو بیا به په دې کور کې نارې هم وي او تړتا کې هم. صاحبه خلک وایي ګرمي ده، قسم ده چاته وایي ګرمي ده، زه ورته وایم صاحبه دا اور چاته څه وایي، دا خېټې لوږه که دې ولیده هغه اور به رسطي کې. بس دا ډېره پخوانۍ خبره څه زمانه کې ما سبق هم وی او ما ورسره لږه مزدوري هم کوله. زما تنخوا ډېره کمه خو چې وخت به د غرمې شو نو دونه به نه وي چې ما به چېرته غرمې روټۍ خوړلې یو ډېر تکلیف په هغه د نارې هغه احساس. ما وی صاحبه د نارې دا درد نی دا داسې لکه سړي چې باندې د زنکدن سختي نه هغه احساس سړی بیانول شي نه د لوږې احساس سړی بیانول شي دا ډېر تکلیف دی شي وي څه ده صاحبه موږ د دې څیز نه راتېر یو او دا مې ځکه ووې چې دا بله سیاستدانان نه دي تاسو د پاچوزي کې چې موږ به دا وکړو موږ به دا نه دا تپوس ووې ستا چې ته ناره تېره کړې ده ابو چې دا لاسي صاحبه څوک چې د ناره د قیامت نه راتېر شي هغه ته بیا پته لګي چې سید محمد اوښ که څومره زور لري. دا څوک چې د نارو نه راتېر شي هغې ته پته لګي چې دې برخو کې ناستې دا درنې ترسر د کم تکلیف سره مخي دا د لوږې د عذاب او د تکلیف او د ازمیښت نه چې سړی تېر شي بیا ورته یو بل جهان ښکاري چې په هغه جهان کې یو داسې تصویر پروت وي صاحبه چې که تاسې بېوسي وي او تشه محتاجي وي. صاحبه موږ د دغه قیامت نه راتېر خلک یو ځکه چې کله موږ یو دوه خبرې کوو صاحبه نو هر سړي اواز وي. نن چې یوسف جان اتمازی کومه خبره کوي خدای راستي دا ټولې خبره د سید محمد دي دا هغه د خورکې دي د هغه بچیانو دي چې زما د دوه خبرو سره بل ځای ته لاړل. دوه ماته اریان دي چې دا سړی زما د کور هم نه دی او دا خبره دې زما کوي نو زه به دې ټولو ته ووایم چې په ما ګرانو ای بېوسو زم د بېوسۍ د دغه طوفان نه راتېر یم ځکه ما ته پته لګي چې د بېوسۍ دغه طوفان په سړي کمې لوبې کوي. صاحبه دا ټول به ما ته اریاني چې راغلي دا سړی د ډېرې لرې نه دی نه د مالت دی نه د کلیو لست دی نه زمونږ په قام خیل کې دی خو دې خبره زمونږ د کور کې صاحبه دا څوک دی دا څوک چې نارې تېرې کړي دی بیا د هره دره د هر ازمیښت او د هر مصیبت نه ډېر خبرې نارې تېرې زویه؟ جی. ډېرې که لږې؟ ډېرې. څومره ډېرې بچې؟ ډېرې. ښه ډېر جواب ورته میلو شوي زه په غلطه نه ومه زما ښکلې ګلالۍ سره نارې تړلې دي. صاحب څه به راته وایم وایه سید محمده؟ باجي دا ګردې مې اوس پړسېدلي سقا دي، د املا کې مې لوی زخم دی، خپې خو 14 کاله وشول نشته را سره. اوس یې راته پېښور لیکلی دی چې اوس پېښور ته زما طاقت نشته چې زه لاړ شم. دلته بچي مې همداسې د لوږې تړ کېږي، سهار وخوري ماښام یې نه چې ماښام وخوري سهار یې نه بس الله سړی ته پراته وي چې سر یو بېوسه او معذوله پلار د لورکۍ لوږې ته کتی شي؟ نه جي بس څه وکړو
مجبوري ده د الله د غاړې د امتحان دی په ما باندې راغلی دی پروت یم دا د وړو بیولوژي دا وګورئ دا شاپر لګېدلی که په شا واړېدم په دې ملا کې مې لوی بغل دی پورې راوتی سوري دي سوري دي پورې دا پټۍ دوايانې ورته پرتې دي دا مې په قرض په دې محله کې راټولې کړي او راوړې مې دي پې ځانله زما هېڅ وس چا نشته که څه لږ ډېر خپلوان مې هم دی پردی مې هم دی هغه مې هم چې دی نو جي خواله نه راځي تپوس نه کوي او دا یو غریب غوندې رور مې دی را سره دلته کې د خدای غریب دی ټاټکی چلی واړه بچي دي خو زما چې ته هسپتال ته راکاږي نو هغه هم ورځ نشي خرابولی خپل په کوم مرض دی ډېر زیات تکلیف زیات تکلیف چې زما هر وخت اوس هم په ما د ګردو تکلیف ته ځي اوس هم تکلیف ته د پېښور کاغذونه یې راته جوړ کړي دي زما نشته دا چې داسې پروت دي تاسو خو به ډېر څیزونه پکار وي اختر له جامې چیړه جامې د یو ځای بل ځای اچوم ښه خپلې نشته څومره موده وشو چې بچې تا به ځانه جامې نه جوړې کړې دا ډېره ورځ وشو جاجه ښه ما چې کوم بیان وکړو ته څه وې خورو نارې دي خود نه حاج لوږې دي او د سید محمد تړتکي دي تړتکي 14 کاله وشو چې کاټ کې راته پروت دی دا چې راته نار شو چغې سورې ته وایي ته بیا څه کوې بس زه ناسته یم جاړې راته نو ناست یو نو یو بل یې راکړې خو هغه دغه کوچنی بس ناست یو د الله سرې ته ته ولې ژاړې زویه دا بابا دې ولې ژاړې زویه نه بدي راکې بیمار دی ها دې خپه کېږي جاړي ډېر جاړي ها ته نارې تیرې بچې کو روټۍ بھی کور کې ها وای ځای او ستا په دې سترګه نظر نه لګي بچې ها دا پیدایشي ده داسې زویه دا زما نه لږ لوی وه لګېدلې ده پسه ښه وای ځای او ستاسو نوم دی مرسلین تاسو د اختر له جامې کړې وې مرسلینه تا بابا ته نه وي چې ما له جامې وکړه پیسې نه وې نو چې پیسې نه بیا تا جامې وانه چولې خفه کېدې جام نور ملګرو ته تا له به زه جامې هم روړم او پیزارم ټیک ده روړم دله ستا خوښي او د لوبو څیزونه له روړم د لبو ښه وایي زار اړه دې ورته کېږي که نه تا سره د لوبو څه شته څه جاز څه ګوډاګې نشته تا له به زه روړم ښه بچې او د ګوډۍ نه زه تپوس کوم چې وایه ګوډۍ تا سره ګوډۍ وي او که نه نه وي نشته د ګوډۍ نه تپوس کوم چې وایه ګوډۍ تا سره د ژوند د خندنۍ څه شته او که نشته زویه نشته ملګری د سره مالت کې ورځې نه نشته ملګری دی دا جامې خپلې دي که پردۍ دي زویه پردۍ دي ستاسو د کور کې څه رواني بچې بیبې څه وایي او داجي څه وایي دې خبرې اورې دوی څه وایي چې دوی نشته نو بیا دې ورته بیبې څه وایي چې چا نه به قرض کړو قرض کوې قرض څوک کوي بابا چاته وایي که بیبې چاته وایي بس هیڅ چاته هم نه و د قرض ناست یو ښه څه دله روړو بچې څه دې خوښ دي ستا څه خوښ دي چې روړو دله جامې او که روټۍ او که زه تاله د سرو والی روړم او که روټۍ روړم نو ته به څه حالې روټۍ او که زه وایم تاله زه ډېرې پیسې در کوم او روټۍ در کوم څه به حالې روټۍ هاي غریبې روکیشه سره دې په بله ولګي ماله ډوډۍ سید محمده په دې کور کې د روټۍ او د خوراک څخه ډېر تکلیف دی چیټ لږ نه ډېر شي زما دکه واړه دي نور لکه ما سره څوک داسې که څه لږ ډېر خپل مې دی نو هغه هم کالو سر په دې غاړه نه راشي خپل نمبر راکړه سید محمده سره شته راکړه چې همدکه دی کارډ راکړه کارډ دا دی ښه
دا رسید محمد نمبر ته قدم زی تاسو ته एकदम دا طارق صاحب خو دا سی والا 0310 بیا 1030 434 یعنی دا دی 0310 بیا 1030 434 طارق خان دا نمبر هم دغه شانته والد چې کوم په پنسل لیکل شوی دی دغه نمبر دی صحیح دا ډیره مهرباني سید محمد نمبر مې دی ورکو صحیح دا او په دې نمبر به تاسو سره خلک رابطه کوي ان شاء الله هر څه به خدای پاک او کی خط به فکر نه کوي خپل ځوانه روغ لاره جی الله د دنیا او آخرت خسته کا الله په خپل ځوانه روغ لاره تاسو کوم سید محمد پروګرام ختمي کی دا ډنګولې ته استعمالي ګرځي به کنه معلوم نه جی دا چې په دې کټ کې پروت یم ډېر راځي کنه او تنگ شم نو دا راته واچي نو 2 منټه 5 منټه 10 منټه ودرېږم لګاوا والم په هم د دې په زور ان بیا مې دې سملای سونه مو دوه چې خپل مالت نه بهر نه یاره د خپل مالت نه خوږي چې دنه دور کم از کم دغه یو 2-3 میاشتې بکیږي چې نه مو تاسو با وکچر کې کله کله وته په دغه نمبر ضرور رابطه وکړئ دا د ثوابه ټوپه اوسیدونکو سید محمد پکټ کې پروت و دا تور سره ور پغاړ دي یو رکوټ زوی مرسلین هم دي چې دا وخت هغه هم جاړي زه حیران دایم چې دا مرسلین اخر وری جاړي او هم د سره بزر خبرونه بیا سره ته هم رسوم مرسلین بچي چې دین د یو سترګ هم کار نه کوي او د هم بزاسیو مچ د سترګې معذورتیا وسره مرسلینا ته وری جاړي زویا سترګې خو دا سترګې ټیکو کنه خجو او سترګې به ټیکو کنه وای ما چوچو خاص سترګې ټیکو خجو بیا به ته لو بکیو ګرځي بخا سبا کړړوي نو دا مودان دی او کړړوي نو سبا دا مغه شاهزاده لري کم چې ستا پسند کې ناز دی کړړوي نو دا پلار هم دی تر هم دی او که قدرمنو وړړوي نو دا تر سره خور هم ده امور هم ده کړړوي نو دا شاهزادګي ده او دا ګلاله ده زما د خبرونه د دې جملې سره سر ترسي چې سبا کم سړې د نار او د لګو د بے وسه د سیلاب نه راتیر شي سبا خلک د امداد مستحق دي دلته زما کاکه سره پیسې نه غواړي زما کاکه ډوډۍ غواړي کوم نه کنه ما ته وګورنه وخت لري کنه ما ته بل پروګرام دی کنه په واده بیا براشم بیا په واده بیا براشم چې ستا ما ته چې ستا لګې لاړې تیر شي په واده زبر اعظم اوش الله الا رسم لكم ډېر مهرباني الله دې ژوند دې لاره ډېر مهرباني امين ثم امين امين ثم امين سبا ما ته جوړ نمو چې تکړه یو ډېر ښکلې دعا او دا دعا چې قبول شوه نور له ونور څه پکار دي